کاش د هر افغان سوچ او فکر داسې وای، کاش هر افغان دا سوچ او فکر لرلی د افغانستان د جوړونې لپاره، د افغانستان لپاره. د دې ځوان ویډیو زه له تاسو سره شریکه کوم، پر دا سکرین باندې تاسو یې وګورئ. لغه نه بعد بیا زه له تاسو سره یو څو خبرې کوم. اول دا ویډیو وګورئ پر سکرین باندې. د خرکوس په خپله بیانه کې ویلي دي چې زمونږ بګرام بیرته نیسو، بګرام زمونږ ده. ډایرک خو حمله نشي کولی، زه دا ګارنټي درکوم. په افغانستان باندې ډایرک حمله نشي کولی، ځکه چې هلته د چین په داخله وي او روسیې سره. طالب اتحادیه د چین او د روسیې ده، ته نشي کولی. لکه څنګه چې هغوی په ناټو حمله نشي کولی، ته په بریکس باندې حمله نشي کولی. ته مجبور یې چې د افغانانو استفاده وکړي. دا زه چې وایم ستاسې موږ نور نس استعمالوئ، نور نس استعمالوئ، تاسې موږ ته زړونه نه پرېښئ. زه له ځانه نه غږېږم. په سلهاو نفره نظامیان زه پېژنم، ما سره رابطه کړې ده. په دې ښارو بازار کې مې په دې ملکونو کې مې لیدلي دي. او سوال مې ته کړی چې آیا که بیا داسې یو حالات راشي تاسې حاضر یې لاړ شئ؟ وایي نه. 2021 معامله په قطر کې چې څه هغه نه هېرېږي. دا 3.5 کاله کېږي چې موږ اسیر او بصیر در په در یو، دا هم نه هېرېږي. دا لسګونو کلونو چې ستاسو په ملک کې موږ بې اسناده ژوند تېر کړ، دا هم نه هېرېږي. څنګه ته موږ استعمالوې؟ څنګه ته موږ بیا راضي کوې؟ ډالر دې څه کوې چې دغه ډالر دې نه ده الماس او زمرود او سره زر هم وګرځي او داسې بېټوله موږ ته مخکې واچوې، موږ نور نشي غولولی. په دې خاطر یې نشي غولولی که ډېر فشار موږ راوړی، موږ د ډالر په ځای بیا بریکس اخلو. حرامیانو د غداري انجام دوستانو دا ویډیو تاسو وکتل، شاید له د تیرو جمهوریت له عسکرو سره به تعلق لري. د افغانستان چې کله جمهوریت ختم شو، د طالبانو واک ته ولوېده، ډېر خلک له دې هېواد څخه ولاړو. هغه کسان چې په تیر جمهوریت کې دنده درلوده، بعضې په دې خاطر باندې ولاړو چې موږ خو داسې کړنې کړي دي، یعنې په جمهوریت کې ډېر داسې خلکو ډېر ظلمونه یې وکړو. له ډار څخه ولاړو چې طالبان به موږ ته څه ووایي. خو هغه د طالبانو داسې یوه اعلامیه خپره سوله چې ټوله نړۍ ورته ګوته په غاښ وه. ما تاسو ته مخکې هم ویلې چې کله امریکا له افغانستان څخه ووتله، د ټولې نړۍ خصوصا د ګاونډیانو دې طرف ته سوچ او فکر و چې افغانستان کې به اوس خانه جنګي راځي، په خپل مابین په سره جنګېږي. ځکه چې دې خلکو خو داسې جنګونه مثلا کړي دي چې د خلکو خو د چا ورور څنګه وهلی، څنګه یې وژلی، پر څه طریقه یې قتل کړی، څومره ظلم ورسره شوی، هغه خلک بیا چیرې دا معافوي؟ خو هغه طالبانو یو داسې اعلامیه خپره کړه چې ټولو ته عمومي عفو وکړه. خو هغه خلک له دې عمومي عفو څخه بې برخې سو، ولاړو، تر هغه مخکې تللي وو. یعنې کله چې تللي ولاړو، بعضې په دې خاطر باندې ولاړو او بعضې په دغه باندې ولاړو، امید باندې چې امریکا ورته وویل موږ به تاسو ته داسې ځای درکړو، داسې به وکړو، هاسې به وکړو. د افغانستان هغه ښه قدرونه یې هم له دې هېواد څخه بوتلل. لکه دا کس اوس وایي د افغانستان هغه د تیر جمهوریت عسکر اوس ارمان کوي چې څنګه یو ترتیب موږ ته برابر شوی چې بیرته افغانستان ته تللي وو. یعنې د دوی به ولیدي په هغه ځایو کې اوس پرېښي دي، نه اسناد ورکوي د خپل ملک او نه یې بل ملک ته استوي. بس په هغه کې داسې یو زندګي کوي، له دوی سره داسې چلند کېږي لکه له یو مري سره چې کېږي، یعنې لکه یو له غلام سره چې کېږي، داسې زندګي ورسره کوي. ټرمپ چې دا اعلان کوي چې زه افغانستان ته ځم او اډه نسم، هغه کوم اډه؟ هغه د باګرام هوایي اډه، هغه زه نسم. دا د ده د وس کار نه ده. دی په خپل طبیعت باندې راځي، نه له طالبانو سره مشوره کوي، د افغانستان له اوسني نظام سره مشوره نه کوي، وایي زه بیا نسم. دا د ده د وس کار نه ده. نه په جنګ نیولی شي، په رضا خو یې هېڅکله طالبان ده ته نه ورکوي. طالبان خپل شرایط لري، پر هغه شرایطو که یې ورکړه، دغه څخه نه ورکوي. او په جنګ یې هم نشي نیولی، ځکه چې هغه یو څو په بهر ملکو کې چې ناستې نارې وایي چې موږ پر افغانستان باندې بیا جنګ وکړو، جګړه به وکړو. د هغو په هغه خبره باندې یو افغان ملت هم باور نه کوي. د افغان هر ولس چې وګوري، د ولس هر وګړی چې وګوري، هغه په دې باندې باور نه کوي چې بیا موږ جنګ ته بیا د دغو تر شا ودرېږو. ځکه چې ټرمپ له دغو سره په 20 کاله کې کمه وعده چې وه، مثلا کمې خبرې، کم له دوی سره هغه څه پوره کړلو، خو نه یې ورسره وکړلو، پر نیمۍ لار باندې یې پرېښودو. نو بیا به څوک یې دوی په خبرو باندې باور وکړي؟ لکه دی چې وایي په دا 3 کاله کې موږ ګرځو در فدر یو، نه اسناد راکوئ او نه موږ مرسته کوئ، څه هم نه کوئ. بیا ته موږ په جنګ کې حسابوي، مثلا د جنګ لپاره به مې روزي، بیا افغانستان په موږ باندې خرابوي. نو دغه ټرمپ چې ده،
جنگ باندې نشي راتللی، لکه داسې درته وویلی سي چین وروس پر دې باندې حمله کوي، چین وروس ورته تیار دي. طالبان هغه خلک دي اوس د چین او د روس ملګرتیا یې ترلاسه کړې ده، نو دی به مجبور له خپلو افغانانو څخه له افغانانو څخه د افغانستان چې خپل خلک دي له هغو څخه به ګټه اخلي، نفع به اخلي، هغه به دا رنګه سي، هغه به غولوي، خطاباسي به. خو الحمدلله افغانان اوس هغه تیر وخت څخه ډیر څه ترلاسه کړو، له تیر 20 کلن انقلاب څخه یې ډیر څه زده کړلو. بیا به هیڅ کله ټرمپ ته دا ونه وایي چې ته یا موږ تر شا ودرېږه یا موږ ستا تر شا درېږو، راځئ په افغانستان کې بیا یو بله جګړه پیښه کړو. یو افغان هم دې ته نه ده تیار، او نه ټرمپ ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي چې نه ټرمپ له افغانانو سره ښې اړیکې مثلا نه غواړي، داسې نه غواړي. ټرمپ هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان دې آباد کړل سي، افغانستان دې ترقي وکړي، د افغانستان اقتصاد دې پر مخ ولاړ سي. که بعضې خلک وایي چې ټرمپ افغانستان جوړوي، د افغانستان اقتصاد پر مخ بیایي، او نو دغه د چین اقتصاد چې ده پر مخ تللی دی، کوشش کوي چې د چین اقتصاد تر ما کمزوری سي، د ایران اقتصاد پر مخ تللی دی، کوشش کوي چې تر ما کمزوری سي، د روس اقتصاد پر مخ باندې روانه دی، کوشش کوي چې دا د ما د لاس غلام او ما ته محتاج کړل سي، چې د هغه د کافرانو مثلا چین روس هغه ملکونه دی نه غواړي چې هغه تر ځان بالا کړي. نو بیا به څنګه د یو مسلمان هیواد څنګه تر ځان بالا وغواړي، بیا به څنګه هغه هیواد چې 20 کلن جنګ یې له ده سره کړی ده او د ده ناټو یې ورته تباه کړی ده او د ده پوځي وسایل پر دې ځای باندې مصرف سوي دي او د ده پوځیان په دې ځای کې ختم سوي دي، بیا به دی څنګه هغه هیواد ته ترقي ورکړي، هغه هیواد به پر مخ باندې بوځي. نو دی هیڅ کله په دغه نیت باندې مه ورته کښېني چې افغانستان به آباد کړي، او نه د هغه خلک په دې نیت باندې کښېني چې ټرمپ بیا پر افغانستان باندې حمله وکړي، بیا به موږ ته د دې موقع رامیلاو شي چې بیا په افغانستان کې مثلا جمهوریت راسي، یا موږ په هغه جمهوریت کې هغه خپل څه زورواکي ته ورسېږو لکه تېر 20 کلن کې چې وو. دې ځوان چې کمې خبرې وکړي، یقینا ډېرې په زړه پورې خبرې وکړي. کاش ټولو دغه سربازانو د تېر جمهوریت عسکرو کاش ټول په دې خبرو باندې عمل وکړي، او هغه جنرال چې دی ورته وایي خوشحال سادات ته قسمې سادات ته چې هغه خبرې کوي زه به ها وکړم زه به ها وکړم زه به ها وکړم، هغه هېڅ نسي کولی، صرف لافې دي. هغه باید له دې خبرو څخه تیر سي، نور دا خوبونه پرېږدي او نه د تر شا باید هېڅوک هم ودرېږي.